د راشد خان د نوې میرمنې پخوانۍ دنده رسوا شوه. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ستوری راشد خان چې تل د خپلې لوبې له امله د خلکو د پام مرکز وي، دا ځل یې ځاني ژوند د رسنیو او ټولنیزو رسنیو د بحث موضوع ګرځېدلې ده. د نوموړي د نوې میرمنې په اړه تازه معلومات خپاره شوي چې د ډیرو لپاره په زړه پورې بلل کیږي. د راپورونو له مخې د راشد خان میرمن پخوا د ښکلا په برخه کې فعاله وه او خپل ځاني د ښکلا روغتونګوټی درلود. ویل کیږي چې هغې د پوستکي پاملرنې، ښکلایي درملنو او عصري خدمتونو له لارې ښه نوم ګټلی و او یو شمېر مراجعان هم لرل. د ښکلا کلینیک چلول یوازې یو عادي کاروبار نه، بلکې مسلکي پوهه، تجربه او له مراجعانو سره ښه چلند ته اړتیا لري. د همدې لپاره د راشد خان د میرمنې پخوانۍ دنده دا ښیي چې هغه یوه فعاله، خپلواکه او کارپوهه ښځه وه چې پر خپلو پښو چې دا ډول شالید کولی شي د راشد خان د کورني ژوند لپاره مثبت اغیز ولري، ځکه چې دواړه لوري یو د بل د مسلک او هڅو ارزښت درک کولی شي. ځینو بیا ټینګار کړی چې د یو انسان پخوانی کار باید د درناوي وړ وګڼل شي، نه د اوازې او نیوکې موضوع. په ټوله کې که څه هم د مشهورو شخصیتونو ځاني ژوند تل د خلکو د تجسس لامل ګرځي، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د هغوی ځاني ټاکنې ته درناوی وشي. راشد خان لا هم د خپل هیواد لپاره د ویاړ سمبول او هیله ده چې د نوی ګډ ژوند له خوښۍ او سکون ډک وي. درنو لیدونکو، د ملتیا مو مننه.